السلام علیکم ملګرو څومره هم چې کرکټ مینوال دي نو د هغو دپاره یو ډیر مهم خبر دی. څنګه چې تاسو پته چې په پاکستان کې شروع کیږي ICC چیمپئنز ټرافي. څنګه چې تاسو پته چې سکه لا چیمپئنز ټرافي په پاکستان کې دا په پاکستان کې شیډول د ICC د طرفه پاکستان ته دا ایونت ورکړل شوی دی نو دا په پاکستان کې تر سره کیږي. خو څنګه چې تاسو پته چې تیر شوی ایشیا کپ کې چې کوم دی د انډیا ټیم پاکستان ته نه راتلو نو اوس چې کوم دی بیا دا خبرې اترې روانې دي چې د انډیا ټیم به بیا د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته نه راځي. خو تاسو ته دا معلومه شي چې دا چیمپئنز ټرافي په پاکستان کې دا په دې دپاره چې څومره هم ټیمونو کوالیفای کړل، افغانستان، بنګلادیش، انګلند، استرالیا، څومره هم ټیمونو چې کوالیفای کړل نو دا به راځي پاکستان ته به لازمي راځي. اوس پاتې خبره شوه د انډیا چې د انډیا ټیم به د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته راځي او که نه راځي. ځکه که تاسو وګورئ نو د انډیا ټیم چې کوم دی د ایشیا کپ دپاره هم پاکستان ته نه و راغلی. ایشیا کپ په پاکستان کې او ایشیا کپ چې کوم دی په هایبریډ ماډل باندې شوی د انډیا ټیم پاکستان ته نه و راغلی. اوس په میډیا باندې بیا دا خبرونه چلیږي چې د انډیا کرکټ ټیم به د ICC چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته نه راځي. څنګه تاسو پته چې پاکستان او د انډیا کمې سیاسي مسلې دي، داسې نورې مسلې دي نو په دغه وجه سره د کرکټ تعلقات هم خراب دي. خو اصل حقیقت دا دی څنګه تاسو پته دی چې د ایشیا کپ دپاره چې کوم دی انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته نه و راغلی نو په کرکټ کې د انډیا یو ډېر غټ لاس دی، پیسه لري، طاقت یې چلیږي. د چیمپئنز ټرافي لپاره به د انډیا کرکټ ټیم لازمي پاکستان ته راځي ځکه چې د ایشیا کپ نه دی بلکې دا د ICC یو ایونټ دی. نو ICC والا چې کوم دی انډیا والا په دې راضي کړي دي چې راځي به د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته. پاکستان به ورته هېڅ محنت نه کوي که راځي را دي شي او که نه راځي نه دی راځي. چیمپئنز ټرافي به په پاکستان کې لازمي کیږي. خو لا تر اوسه پورې د انډیا کرکټ بورډ د طرفه داسې خبر نه دی راغلی چې موږ به د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته نه درځو. د PCB د ذرایعو نه دا خبر هم راوتلی چې د پاکستان کرکټ بورډ مشر محسن نقوي د انډیا د جیش ملاقات شوی دی نو په دې باره کې خبرې اترې شوي دي. نو لازمي وه چې کوم دی د انډیا کرکټ ټیم د ICC چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته راځي او د چیمپئنز ټرافي نه بعد چې کوم دی په دې باندې هم خبرې اترې روانې دي. خو لا پوره پروف شوي نه ده چې پاکستان او د انډیا بایلیټرل سیریز به هم کیږي. خو دا سیریز چې کوم دی دا به په پاکستان یا انډیا کې نه وي بلکې دا به په نیوټرل وینیو باندې کیږي. دوبۍ شوله، شارجه شوله، داسې بل ملک شو نو دا به په حق قزوین کې را سیریز کیږي. نو انشاءالله امید د پاکستان او د انډیا چې کوم د کرکټ تعلقات دي نو هغه ښه کېدو طرف ته روان دي ځکه چې خبرې اترې روانې دي. خو په سوشل میډیا باندې یو ځل بیا وایرل و چې دا خبرې اترې کې دي د انډیا چې کوم یوټیوبران دي خاص کر میډیا د انډیا نو هغه وایي چې یو ځل به بیا د چیمپئنز ټرافي لپاره د انډیا ټیم پاکستان ته سفر نه کوي. خو په دې کې هیڅ قسمه حقیقت نشته، دا صرف د انډیا د یوټیوبرانو او د دغه عوامو خبرې دي. تاسو پته ده چې په ایشیا کپ کې انډیا کرکټ ټیم اړې ګړې وکړو، پاکستان ته رانغی، هایبریډ ماډل باندې ایشیا کپ وشو. خو په دې کې بالکل هیڅ قسمه کمپرومایز نه کیږي. د انډیا کرکټ ټیم به لازم پاکستان ته راځي او په ICC چیمپئنز ټرافي کې به شرکت کوي. څنګه چې په ایشیا کپ کې لانجه جوړه شوې وه، جیش دا لانجه جوړه کړې وه چې زموږ کرکټ ټیم به پاکستان ته نه درځي او حالن کې بیا را هم نغی جیش چې کوم دی خپل کرکټ ټیم پاکستان ته راونه لېږو. د انډیا کرکټ بورډ ورله اجازت ورنه کړو، د حکومت ورله اجازت ورنه کړو. خو هغه ایشیا کپ او دا چې کوم دی د ICC یو ایونټ دی او یو غټ ایونټ دی چې په دې کې غټې غټې لوبډلې شرکت کوي. نو په ایشیا کپ او په ICC چیمپئنز ټرافي کې په ICC T20 ورلډ کپ په دې کې ډېر فرق دی. نو ایشیا کپ کې هایبریډ ماډل کېدلی شو خو په دې ICC چیمپئنز ټرافي کې چې کوم دی هایبریډ ماډل نشي کېدلی. لازم به چې کوم دی د انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته راځي او پاکستان کرکټ بورډ ورسره هم اوس هایبریډ ماډل نه مني. پاکستان کرکټ بورډ PCB دا مشوره کړې ده چې انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته ICC چیمپئنز ټرافي لپاره نه راځي نو نه دی راځي. او پاکستان کرکټ بورډ اوس په دې په خبره باندې ولاړ دی چې موږ به د انډیا سره هایبریډ ماډل نه منو. که پاکستان ته د چیمپئنز ټرافي لپاره راځي را دي شي او که نه راځي نه دی راځي. څنګه تاسو ما ویل چې تر اوسه پورې د انډیا کرکټ ټیم داسې نه دی ویلي، د انډیا کرکټ بورډ د طرفه داسې خبر نه دی جاري شوی چې موږ به د چیمپئنز ټرافي لپاره پاکستان ته نه درځو. البته بیا هم که داسې خبرې اترې روانې دي که د انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته د چیمپئنز ټرافي لپاره نه راځي نو بیا په انډیا کرکټ بورډ باندې بین لګي، څه کېدلی شي، بیا به چې کوم دی مخکې صحیح حساب کتاب کېږي. هغه پوره معلومات به زه تاسو بیا شیر کوم چې که چېرته د انډیا کرکټ ټیم پاکستان ته د ICC چیمپئنز ټرافي لپاره نه راځي او انکار وکړي
نو بیا چې کوم دی دا چیمپئنز ټرافي کیږي او که نه به کیږي په پاکستان کې به کیږي او که نه کیږي د دې په باره کې به تاسو له بیا پوره معلومات درکړم. خو لا نوي دا معلومات دي چې د چیمپئنز ټرافي په پاکستان کې شیډول ده. پاکستان ورته تیاریانې روانې کړي، ګراوند تیاریږي او دا چیمپئنز ټرافي په پاکستان کې شیډول ده. ټول ټیمونه راځي پاکستان ته او ان شاء الله دا چیمپئنز ټرافي په پاکستان کې ترسره کیږي. د چیمپئنز ټرافي په باره کې بل کم نوې خبر راته نو زه به تاسو له لازمي خبر په وخت باندې درکوم. د داسې نور کرکټ معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. ملاویږو بلې ویډیو کې. د الله په امان.